له نادیه ګل سره په ډک محفل کې ولې دومره غلط کار وشو؟ په سلامونو او احتراماتو مو هرکلی کوم ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ به یې. د نظر له شریکولو نه مخکې باید دومره ووایم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې په اسانۍ سره وکتلی شئ. مننه. له نادیه ګل سره په ډک محفل کې ولې دومره غلط کار وشو؟ له ټولنیزو رسنیو کې داسې راغلي چې نادیه ګل د یو پروګرام په سفر وه چې اسلام آباد تله، خو هلته په پروګرام کې ورسره داسې غلط کار وشو. کله چې پروګرام شروع شو نو ډیر خلک وو او د پروګرام هغه سړی چې غوښتلي یې ډیر په شوق سره یې خپل پروګرام ترسره شي نو داسې ګډوډي پکې راغله. دغه سړي غوښتل چې له کلي ډیر لرې لاړ شي او ډیر په شوق سره سیل وکړي، خو خلکو هم داسې غوښتل او غوښتل یې تر څو ښه شراب، ښه چرس او ښه داسې ازادي وي چې هیڅ پکې بند نه وي، او داسې هم وشول. خو د خلکو په وینا بیا پکې داسې خبرې هم را پیدا شوې چې کله نادیه ګل د سټیج مخې ته لاړله نو هلته یې سندرې شروع کړې. د سندرو تر ډیر ټیمه پورې چې حتی تر 9-8 سندرو پورې دوی خپلې سندرې وویل، خو له هغه وروسته چې کله دا پیښه ورسره وشوه نو ولې یې دا کار وکړ؟ نادیه ګل چې د سندرو پای ته ورسېده، د پروګرام په پای کې هیڅ ونه شو، خو آخري شېبو کې یو داسې سړی چې په شرابو کې ډوب و او نشه یې سر ته ختلې وه د نادیه ګل په لور را روان شو. نادیه ګل هم پرې پام شو او داسې حیرانه شوه چې آیا دا سړی ولې زما په لور داسې ګډوډ را روان دی؟ خو چې کله پوه شوه چې نادیه ګل زما ژوند ته یا هم زما عزت ته خطر دی، له سټیجه ښکته شوه او داسې په خپل لوري روان شوه. هغه سړی چې په شرابو کې او په نشه کې ډوب و د نادیه ګل په طرف لاړ، خو غوښتل یې نادیه ګل ته لاس واچوي او دا بې عزته کړي. نو دا هغه معلومات وو چې ملګرو په ډېرو ټولنیزو رسنیو کې لیدلي وو چې آیا حقیقت څه دی او درواغ څه دي. نو خدای دې وکړي چې زموږ دا ویډیو مو د پام وړ ګرځېدلې وي. د نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه.